د افغانستان او پاکستان ترمنځ غټ جنجالونه وضعیت لا خرابېدو ته روان دی. دا چې څنګه مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر احضارول او د دې سازمان د پوځیانو ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بللی. خو بهرنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې له افغان سفیر سره څه ډول ناوړه چلند شوی دی او نه هم روښانه ده چې ولې د هغه هیواد استخباراتو افغان سفیر احضار کړی دی. تر دې دمه هېڅکله هم کوم سفیر استخباراتي ادارې نه دی احضار کړی او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغانستان شارجه فیر مو احضار کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سفارت 13 ورځې اعلان وکړ چې نور افغانانو ته ویزې نه ورکوي او لامل د خپلو ډیپلوماتانو ځورېدل، امنیتي تهدیدونه او یو شمېر نور لاملونه ښودل شوي وو. په همدې حال کې افغان حکومت ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ده په کلکه څېړي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د امنیت او مسؤلیت د خوندیتوب په اړه شوې ده. ترڅنګ یې څو ورځې وړاندې کونړ او کندهار کې د ډیورنډ په کرښه د دواړو لیورو پوځیانو ترمنځ سختې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دغه جنجالونه تېرو 20 کالو کې بېساري دي او په اوس وخت کې د افغانستان او پاکستان اړیکې له بل هر وخت زیاتې خرابې شوې دي. بلخوا جمهور رئیس غني هم په خپلو خبرو کې بار بار پاکستان یادوي او حتی د سولې لپاره په خپله طرحه کې یې دغه هیواد ته ځانګړی ځای ورکړی دی. په هر حال تاسو د دغه جنجالونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.